وجود په هتکړو کې څه ښکارېږي د اف سی ول خبره ومنئ که نیما وژني اغوا برای تاوان یو دسي او بیا پیسې ځنې غواړي ملګرو بدتاخوري ده دلته په دې قبایلي سیمو کې چې د چا نه هم پیسې دي څوک یوه هم ټیکه اخلي په هغه کې د طالب او د فوجي د دواړو خپل پرسنټیج دی دلته به د وزیرستان خلک ناست وي دوی د لاس پورته کي که دا دروغ دا رښتیا دي بتې اخیستله شي د ډاکټر نه راواخله تر هر چا پورې اغواکاري بتاخوري هر څه روان دي د دغې کام مسلې دي دغه دا کام د بدامنۍ نه پس د معاشي بدحالي شکار دی یو خوا خدای پاک دته وسایل ورکړي دي وسایل یې هم عام وسایل نه دي ورکړي دنیا ته یې ونې ورکړي دي پښتنو ته یې چلغوزه ورکړې ده په ټولو میوو کې وچو لمدو کې تر دې قیمتي میوه نشته د دنیا تر ټولو لوی ځنګل سویلي وزیرستان دی خو د هغه سویلي وزیرستان بچي د عربو محتاج دی هغه ته نه ورپرېږدي که غواړي زه به ودې چلوي په دې دلته چې کوم سکرین لګېدلی دی چې هغه ځوانان چې د چلغوزیو تر ځنګلو پورې به روان شوه د هغې سیکیورټي فورسز به فایرینګ پرې وکړ شهیدان به یې کړل دا لرګی قیمتي لري بویا محمد خیل د کاپر او د سرو زرو ډک دی عاصم یوسفزی پی ایچ ډي په مینرلز په مدنیات دی هغه وایي چې د پاکستان د 100 کالو بجټ یوازې د بویا محمد خیل نارت وزیرستان نه پوره کېدلی شي 22 ټریلیونه روپۍ هلته پیسې کېدلی شي خو تاسو ته پته را بند کړي دي او هلته لوکل ټرک ډرایور ته هم په ټرک ډرایوري کې نوکري نه ورکوي چاینا سره معاهده کړې ده زمونږ د وسایلو معاهدې د چین سره دي د هغه سره شوي دي زمونږ د وینو معاهدې د امریکې سره شوي دي زمونږ د اوښکو معاهدې د یورپ سره شوي دي او د کاروبار دپاره چې په خپله خاوره څومره بازارونه جوړ کړي وو بازارونه د وحشت علامت جوړ شول څوک د کویټې او پېښور بازار ته نه وتل چې دماکه کیږي د قبایلي اضلاع 10 بازارونه ړنګ شوي دي میرانشاه مکمل ړنګ شوی دی چې د کاروبار یو لوی مرکز و لوی سم بازار باجاوړ چې نن تېرېږي نااشنا سړي ته که چا ونه ویل چې دلته بازار و خپل یې د علاماتو نه هم پته نه لګي چې دلته پخوا بازار پروت و باړا بازار اوس هغه خلک هیڅ کاروبار نه لري د پېښور په هوټلو کې اوس هلته دوی لوښي او کودي وینځلو ته مجبور شوي دي دا کام د یو لوی مسایل سره مخامخ دی په دې ډیورنډ لاین باندې چې لږ څه کاروبار و هغه ته د NLC په نامه باندې فوج خپله اداره راوړه هغه NLC ونیو
قبضې دي. دا څماولنګ د خوست او د دوکۍ نه واخله د سوات پره چې څومره معدنیات راخیږي په دې کې د دغې ملک خلک غیر قانوني بپې اخلي، غیر قانوني بپې دي. او چې څه لږ پراجیکټ راشي لکه مثال یې درکوم ماري پټرولیم یا په کرک کې د ګیس دپاره چې او جي ډي سي ایل ولګي په هغه کې نوکرې هم د نان لوکل وي. مونږ ته تاسو خو په کراچۍ په لاهور کې کاروبار ته راځئ، خپل وطن هیڅ را پاتې نه دي. ملګرو محترمو دا کام تعلیمي مسلې لري. اول خو په نصاب کې مسله ده. په دې نصاب کې د پښتنو یو اتل هم نه ورچوي. نصاب هغه شی دی چې د ماشومانو ذهن او فکر جوړوي. د دوی په فکر کې په پاکستان کې یوازې هغه خلک په دې کې د خلکو ذهنونو ته ورچوي چې هغه د پښتنو سره تعلق نه لري. دلته د پښتو ژبه مسله ده. دا ژبه لوی اهمیت لري چې زه دلته په اهمیت یې نه غږېږم، خو د هغې ژبې هم په دې ملک کې د دغې ژبې هره ورځ داسې بېعزتي کېږي چې یو پښتون چاته ور مخامخ شي ده ته به په خپل پښتو ویللو شرم محسوس کېږي. ملګرو صحت په حواله سره چې مسلې وګورو، ستا په خاوره باندې اوس هم د سرکاري واکدارانو تر څار لاندې د هغو د خپل پرسنټیج لاندې د آیس او د نورو نشاور اشیاء یو لوی کاروبار شروع دی او ستا د ځوانانو صحت او ستا د وګړیو صحت ور خرابوي. او دلته د لینډ ماینز واقعیا چې وشي نو ته یې په سلګونو کیلومتره لرې وړې، د هغې دپاره څه انتظام نشته دی. ملګرو ځمکني معاملات دي. چرته په جنوبي پښتونخوا کښې د دوو قبیلو په منځ کې لانجه ده، چرته په ساوت او نارت وزیرستان کې ده، په کورم ایجنسي کې، په دیر کې د باجوړ او د مومنپور په دې کې برابر ریاست تل د جنگ کولو هڅې کړي دي. زه به یو مثال درکړم. دا شکای او خایسور دوه په ساوت وزیرستان سویلي وزیرستان کې علاقې دي. بیا د دغو اپریشن وشو په کورونو کې چاقو هم نه و ورسره. سره راغله چې معامله راغله سبا سره کېناستل کنې راکټ او ټوپک هر شی موجود دی. زه حیران شول، ما پوښتنه وکړله چې نه زمونږ په کورونو کې خو دلته چړې نه وې د راکټ لانچر د کومه راغلي دي. نو یو اړخ ته مې ملګري پسې واستول چې معلومات به کوي، بل ته ایو وله هم دا معلومات راکړل چې مشران وایي چې چاته وایي ما کرنیل صاحب ډېر ښه سړی دی، په دې مقابله کې یې موږ ته اصله راکړله. او ابل طرف ته قرآن وایي چې چاته وایي ما کرنیل صاحب ډېر ښه سړی دی، د تربور په مقابله کې زما خرڅه کړې وه یا څه هم کړي وو هغه ځای کې. په دې مونږ دا ټوپۍ وړو، زمونږ ملګري نه پرېږدي چې دا ټوپۍ جرم دی، خو چې کله هلته خیلونو په منځ کې جګړې راشي پوره لشکره د ټوپک سره په دوی تېرېږي، دوی هر څه ورته خالي وي. نو زه صرف دا وایم
بل لحاظ سره زه د مسلو د حل په طرف هم راځم. په میډیا کې د پښتنو نه شتون دی دا ډېر لوی سوچ جوړوي چې کله ستا مسایل په میډیا نه راځي نو ستا ځوانان وګړي چې څومره د وطن وي هغه به د خپل وطن د مسایلو نه خبر نه وي. او که لږ څه په د میډیا د پښتنو ذکر کیږي هم هغه یو منفي کردار وي، هغه د پښتنو یو داسې شکل شول وي چې هغه د پښتنو غلط ایمیج غلط شکل جوړ کی. ملګرو دا ټولې مسلې دي، نور هم ډېرې دي. د دغو عوامل څه دي؟ یو فیکټر دا ده، یوه پهلو دا ده چې دا ریاست پاکستان چې جوړېده نو د پاکستان خپل فوج نه دی جوړ شوی. برطانیه چې کوم خلک د ځان سره په هندوستان کې برتي کړي وو هغو ته به انډین آرمي برټش انډین آرمي ویل او په هغه ټول سره جمع شول هغو ته انعام ورکړ د پاکستان فوج. د هغو ټریننګ چا کړی و؟ د هغو ټریننګ برطانیه کړی و. نو د برطانیه سره چې د کومو قامونو جنگ کړی دی او د غلامۍ خلاف یې غږ پورته کړی و دغې فوج د هغو سره تر نن ورځې پورې جنګ شروع کړی دی او چې چا برطانیه هم دوی شګړې کوي. یو خو اول غلطي هلته وشوه. بیا په هغه نه پس دلته د غلط تقسیم دی، یعنی د پاکستان فیصله به څوک کوي؟ پارلیمنٹ. په پارلیمنٹ کې 2/3 اکثریت به کوي. نو په هغه کې د پښتنو 40 سیټونه د هغو دیږي. نو دلته د فیصلو کولو هم داسې څه پوزیشن نشه جوړ. د هغې نه پرته چې راځي بیا په پراکسي جنګونو کې دلته د پاکستان د فوج لاس دی. هغو تل پردي جنګونه زموږ خاوره ته راوړي دي او په هغو کې د دغه تباهۍ او بربادۍ په بنیاد خپل ځانونه جوړ کړي دي. نن زه ښکاره وایم کیاني په اسټرالیا کې جزیرې لري، دا د دغې جنګ په کولو کې دوی ته ملاو شوي دي چې په هغه کې پښتانه څوک ورک دي، څوک مړه دي، څوک ګډ دي، څوک معذور دي. نو محترمو په دې پراکسي جنګونو سره دا وطن نور هم کمزوری شو. د هغو خلکو چې چا ظلم را باندې کوه د هغو تسلط زیات شو او موږ لا هم ګیر شو او هغو په مختلفو طریقو زموږ په کام کې دننه هم خپل خلک پیدا کړل او د هغو ذریعې هغه خلک ټاکول، هغه خلک لرې کول چې چا د دغې وطن خبره کوله. نو په دې کې ملوث کردارونه څه شی وو؟ مونږ چې مخامخ په دې کې هغه د پاکستان د فوج د خفیه ادارې ISI MI او د ګوډو بیټ طالب په نامه باندې چې کوم مخلوق و دغه و، دا هغه کردارونه وو چې د هغې د کبله دلته دا جنګ روان و او په دې جنګ کې پښتانه بربادېدل. 2 لکه نه باندې کورونه د FDMA سره ریکارډ پروت دی په قبایلي علاقو کې ړنګ شوي دي. آیا په فلسطین کې یهودو دومره ظلم کړی دی چې 2 لکه نه زیات کورونه ړنګ وي؟ دومره انډیا په کشمیر کې کړی دی؟ نه دی کړی. دغې ملک وکه
زمونږ سره ښه په ښکاره، خو بیا هم په یو وجه مونږ ټول غلي وو چې که په دې خبره کوې بیا به د انجام څه وي، وژنې به دې یا به دې ورکوي. هغو ډالر پې ګټل، مونږ ټول په دې وجه غلي شوو چې یاره په دې پورې دې وژني. دا په پښتنو کې عام مثال راغی چې خوله ته ټک ورکړه، خوله بند او هوښیار سړی په دې کام شه هغه سړي ته وګرځېدل چې چا بېننګي کوله، په دې جنګ باندې خاموشي اختیاروله. هغه ته به یې هوښیار ویل، او چې چا به د دغې وطن درد پر مخ راوړ هغه ته به یې جذباتي او پلانکی نام ورکو. دا د جذباتو خبرې نه دي، دا حقایق دي، دا زمونږ سره شوي دي. وبخئ، په دې وطن کې د کشمیر دپاره ریلي راوځي، د فلسطین دپاره راوځي، مونږ چاته مونږ وایو هغو سره ظلم لګیا دی، 100 ځله د خلک ورسره راوځي، خو دلته چې زمونږ د خپلو پښتنو سره ظلم وشي په هغه باندې بیا پابندي. د پاکستان اسلام زه بیا وایم مونږ ته معلوم دی دا د ده د خارجه پالیسي لاندې دی. چین چې په یو غور باندې ظلم کوي نو په هغه به دلته هر څوک خاموش وي، خو هندوستان چې په کشمیر ظلم کوي بیا به شور وي. ولې چې د پاکستان د خارجه پالیسي مطابق د هندوستان سره دشمنی ده، د چین سره ملګرتیا ده، لہذا دلته د اسلام په نامه نه د خارجه پالیسي په نامه باندې د حمایت او د مخالفت خبرې کیږي. بیا یې جمهوریت، د جمهوریت یې موږ د ډېر نږدې نه ولیدو، سپیشل د علي وزیر په کیس کې به تاسو لیدلی وي، په هر شي باندې قبضه ده. که یې ډېره کلکه خبره کوې بیا خو به زه دا ووایم، حل یې وښایمه چې پښتون قام بې واکه دی، بې اختیاره دی. دا څومره مشران ناست یئ، دا نن یوه فیصله وکئ، آیا تاسو یې بیا اپلای کولی شئ؟ لاندې یې په قانونو کې، په علاقو، په سیمو کې په ریاستي مشنري باندې منلی شئ؟ نه. ولې؟ ته اختیار نه لرې. ستا په وطن چې څومره مشنري ده چې هغه انتظامات کوي، په هغه ستا اختیار نشته دی، بې اختیاره دی. او بې اختیاره ته څه ویلل کېږي؟ هر هغه فرد په پخوا زمانو کې، هر هغه فرد چې د بل انسان د څار لاندې به ژوند تېروو، چې دا به کوي دا نه، هغه ته به یې غلام ویل. خو هغه قامونه چې په خپله خاوره هیڅ اختیار نه لري، هته غلام قامونه ویلی شي. ته اول خو تر ټولو سخت حل یې که موږ وباسو، روغ حل، هغه یې اختیار دی، د دغې وطن اختیار، د دغې وطن واک چې شوچه د پښتنو په خاوره، شوچه د خپلو پښتنو اختیار وي. بیا به زما ملا اومي ډاکټر د یعنې هرې طبقې چې سړی دی هغه به په هغه کې خپله برخه لري، هغه به په خپلو فیصلو کې اختیارمند وي. بیا چې دی د سوات نه په قبایلي سیمو کې هم تر زیارته پورې چکر وهي، څوک به په لار کې نشي تم کولی. که یې دا هم نشو کولی، بیا به زه د دغو څو دا چې څومره پښتانه مړه شوي دي، د دغې دپاره چې موږ د ټروت کمیشن، د رښتیاو د کمیشن غوښتنه وکړو چې 80,000 نه باندې د دغې وطن هر وګړی، نر ښځې، که افسر دی، که ډاکټر دی، که ملا دی، که قومي دی، دا ټول وژلي شوي یو. ټروت کمیشن دی جوړ شي، په دنیا کې نور هم جوړ شوي دي، 40 نه باندې ټروت کمیشن په دنیا کې مختلفو ملکونو کې جوړ دي. موږ ته د جوړ کي چې موږ خپل قاتل موږ چا وژلي یو، د دغې په حواله سره پېژندګلي وشي. بل
د پښتنو د پروفایلینګ چې غلط کردار یې په میډیا پیش کیږي په کار ده د پیمرا د چیرمن سره کینو د هغو نه تپوس وکړو چې ولې د پښتنو ته کوریج نه ورکوئ او چې ورکوئ هم منفي کردار کشي یې ولې کوئ. د ځمکې چې کومې مسلې دي د دې دپاره موږ غوښتنه وکړو چې داسې حکومتي کمیشن دې جوړ شي چې په هغه کې پښتانه مشران او ریاستي ادارې هم موجودې وي د دغې حل دپاره عدالت ته سپیشل سموټ واخلي او هغه ټول سفارشات راوړي د هغې مطابق حل شي. دغې ځمکې د معاملاتو کې ډېر تنګ شوي دي. بل زموږ د میسنګ پرسنز د لاپته افراد د لینډ ماینز د بمونو مسله ده په هغې باندې هم باید موږ په دې ریاست کې په لویه توګه باندې د غوښتنې دپاره ټول په یو ځای باندې هم جرګې وکړو هم جلسې وکړو هم درنې وکړو په پرامن طریقه سره چې څومره هم څه ممکن وي چې هغې دپاره کوښښونه وکړو. او بل که یې ثبتونه چاته په کار وي هر وخت حاضر یم چې د پاکستان ریاستي ادارې دلته چې څومره هم وسلوالې ډلې دي یا ترهګرې ډلې دي د هغو سره میلاو دی د هغو ملګری دی د هغو په ملګرتیا زما سره دي هغه به زه پیش کړم خو دا د پښتون قام ټول مشران د راچک شي دغه ریاست ته د ووایي چې نور د دغې پالنه بند که. مشرانو نه پاتې کېږئ دغه سپینګیري دغه ځوانان دا زموږ خویندې دغه ته باقاعده د قاتلانو لیست دی دا هغه ډله ده دا دغه ډله ده دا یو نه پرېږدي په عزت کې. ها البته که څوک وایي په حق ویلو خاموشي یا د ظالم په ملګرتیا به څه ژوند مونده که پښتون سړی کم سے کم داسې ژوند ته ژوند وایي نه. د دې وطن وګړي به د ظالم د ملګرتیا ژوند ته هیڅ ژوند نه ووایي خو بیا هم هغه خلک چې دوی ته جاسوسي کړې د دوی ملګرتیا کړلې هغه هم معاف کړي نه دي هغه خپل خلک یې هم په خپله وژلي دي. هیڅ لار نشته یوه لار ده د اتفاق اتحاد سره په خپلو قومي مسایلو د حل دپاره کار کول او زه د دغې حل دپاره میکانیزم طریقه دا پکار ده. ډېر وبښئ زما په دې پس خبرې که لږ بدلې شي کله یې یو ګوند راوغواړي کله یې بل ګوند راوغواړي ډېر وبښئ چې یو ګوند یې راوغواړي او بل ګوند دلچسپي نه اخلي هغه کې کامه یې راځي چې بل یې راوغواړي بیا هغه بل پکې دلچسپي نه اخلي. زه به تجویز دا پیش کړم چې د هر ګوند نه د یو کس راواخلي جاینټ کمیټي اتحادیه کمیټي د جوړه شي څومره جرګې او عمل راځي دا د هغې د څار لاندې وشي. دا زما تجویز دی چې بیا په منځ کې دا لانجه نه راځي چې یاره دغه و هغه و هغه نه و. د اوس جرګه کې که موږ دغه شی کامیاب کو چې راتلونکي لایحه عمل به څنګه ټاکو په کومه طریقه ټاکو هغه جرګه دې خپل اهداف اول ناکام ته واضح کی هغه کمیټي د اول نه خپل کام ته خپل اهداف واضح کی او خپل د په هغه کې دنه اصول هم واضح کی چې زموږ ملګرتیا یا زموږ دشمني موږ دغې شي ته وایو. ملګرو یو د نوي جنګ خبرې کیږي زه خو نوی جنګ نه ورته وایم د جنګ یو بله حصه کله یې نام ورکوي القاعده کله نام وي طالب کله یې آی ایس آی ایم آی نام وي کله فوج شي کله
ادارې بدلیږي، کله داعش نام باندې اوس، خو ټارګټ یو دی، پښتون قام پښتون وطن. ټارګټ ښه معلوم ټارګټ دی. اوس بله یو کیسه را روانه ده د فرقهواریت په نامه باندې په دې خاوره جنګ، چې کلک مخنیوی وشي او هر کله هر وګړی دا ووایي چې زمونږ په خاوره هیڅ فرقهواریت نه مونږ کوو، نه چاته اجازت ورکوو دغې. او بیا په دې نوي جنګ کې کچېرې مونږ پښتانه په یو ځای مزاحمت کوو، د دغې جنګ شدت کمولی شو. که چیرې مزاحمت په یو ځای نه کوو، بیا به د دغې کم شدت دغه د دغې جنګ شدت دغه به زیات وي، کم به نه وي. ملګرو زه بیا هم وایم چې حل دپاره مشترکه غوښتنې او د هغه دپاره مشترکه جدوجهد د هغې دپاره پښتون ژغورنې غورځنګ اول ورځې نه تیار دی، نن به هم تیار وي. آخري دلته څو جملې ادا کومه ده، دوې درې، هغه زه بیا په عمر نه کوم، نه مې په دې نه اول کړي دي، نه مې په دې نه پس کوم، او د چا که زړه پې باد شو په اول کې بخښنه هم زه نه غواړم. دا خبرې به زه بیا چیرې هم نه کوم، اول ځلې کوم. دا پښتانه چې په درد کې وي، د تالار کې ډېر زیات خلک ناستي، مشران ناستي، مونږ ولې د دوی سره نه کینو؟ پی ټي ایم خو کوپر کړی دی، څوک وایي دا د آی این ډي ایس والا دی، څوک وایي آی ایس آی خپل جوړ کړی دی، څوک وایي دا هغه دی، څوک دا دی. چلو هغو ته چې دلته د مړو سره ژړل، ولې مونږ نه ورغلو؟ ولې مونږ دا اتحاد چې مونږ وایو چې اتفاق دا که د یو بل په غم مو وژړل سره، بیا مو د اتفاق ته زړونه هلته سره نږدې کېږي. هلته په خیبر کې 14 ورځې یو مړي دپاره، شهید دپاره، عرفان دپاره خلک ناست وو، مونږ ولې نه ورغلو؟ مومند بچیان هره ورځ د های کورټ مخ ته هلته احتجاج کوي، مونږ ولې نه ورځو؟ ړنګ شوي دي، خو چې کله یو نیم سل ورځې د هغې دپاره درنه لګیا وه، مونږ خو نه وو پکې. مونږ به د قام د غمونو نه د خپل تقریر دپاره میټریل نه راخلو، بلکې د دوی سره به کلک ودرېږو. دا خواست کوم ډېرو بخۍ زما په خبره باندې چې څوک هم بد نه ومني. زمونږ په دا وطن کې چې لوی لوی سیاسي ګوندونه کله یو عمل کوي، مونږ ټول ورسره ولاړ وو، خو چې د خپل قام مو کله راپورته شوی وي، په هغه کې دننه مونږ بیا اول خو نه کوو، چې کوو هم برای نام چې یو نام پې پروت وي چې مونږ دا کار وکړو. نو مونږ به د خپل وطن په غم او درد د شرکت کوشش چې وکړو، بیا به دغه جرګې چې کومې وي دغه به رنګ هم سایې راوړي، د اولسونو به زمونږ هیلې چې کومې وي هغه به هم مضبوطې وي، زمونږ ملګرتیا به هم په دې کې روغه کېدلی شي. هو البته پی ټي ایم مونږ خپل کردار که څوک یې هم پوښتنه رانه کوي، هر چا ته پیش کولی شو چې 4 کاله اول کوم حالات په دې کام وي، د هغو د لرې کولو دپاره مونږ شهادتونه هم ورکړل، هم مو جیلونه تېر کړل، هم هر څه کوو، خو هغې لرې کولو خپل کلک نه کلک کوشش کوو. آخري زه دا وایم دا جرګه دی یو څو فیصلې دا هم وکړي چې یو چې کوم قامي شهیدان دي، هغه که عثمان لالا دی، هغه که عارف ارمان د خړ کمریا د 80,000 چې څومره هم دي زمونږ علما دي پکې، په هغه کې زمونږ افسران دي پښتانه، په هغه کې زمونږ سیاسي لیډران دي، نر او ښځې چې څومره هم دي، د هغې په حواله سره چې یو قرارداد پاس شي او په هغه کې دننه دعوا وشي چې د دغې ذمه دار څوک دی. دعوا ډېر زورور شی دی، باید مونږ د خپلو شهیدانو دعوا وکړو. او ورسره
پاس کی ځکه چې دلته ځینې خبرې نشي منل کېدلی چې د لر او بر وطن د یو بل سره داسې رشته ده چې هلته جنګ راشي دلته هم وي چې هلته امن وي چې هلته څه وي هغه دلته هم راځي نو باید مونږ دا جرګه د قرارداد پاس کو چې په افغانستان کې د هم امن وي هم د هلته د زورواکۍ نه کار نه اخیستل کېږي حالات سم وي د لر او بر په حواله سره یو واضح موقف اختیار شي ملګرو بل زمونږ خویندې هم ګیله وکړه د ښځو حقوق په حواله سره بیا یو چا ډېر وبښئ زه خو هغه ته جواب نه وایم وویل چې دا زمونږ په اسلام کې دي د دوی پرده دا د دوی د پردې په هکله مونږ ته اسلام یاد دی خو دوی چې کله حقوق کیسه راشي بیا هلته مونږ نه اسلام هیر شي ډېر دیندار یو که لږ خو خوند یو ته چا په خپله برخه خپله حصه ورنه کړه مونږ صرف د دوی چې په کوم ځای کې ګیرولی شو په هغه کې خو مونږ ټول هر شی رایاد وي چې په کوم ځای کې دوی ته لږ ژوند ورخه کولی شو په هغه ځای کې مونږ نه هیر شي نو باید مونږ دلته په دې خبره باندې هم دا جرګه فیصله وکړي چې په پښتون وطن کې به د ښځو په حواله سره چې څومره ظلم جبر کېږي د هغو د بند کولو دپاره د فیصلې وکړو مشترکه چې دوی باندې ظلم جبر بند شي او د ژوند د تېرولو په هره برخه کې دوی ته موقع میلاو شي په آخر کې چې څومره هم د جرګې مشران دي د ټولو په راتګ هم مننه ځکه چې جرګې او اجتماعي شی او بیا د جرګې منتظمین سپیشل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی هم ډېره مننه چې جرګه یې راغوښتې وه او دا جرګه ډېره په پراخه توګه وشوله خو قام ته یو خبر رسوو که څوک یې آر وي او که څوک موجود دي چې که تاسو وایې چې په یو ساده عمل د فکر نه دا کیسې وباسئ د پښتون قام ځینې خلک وایي چې که اتفاق یې وکړو مسلې به حل شي د پښتون قام اتفاق د مسلو د حل دپاره اولنی قدم دی پیغ نه پس به د قربانۍ یو سلسله وي چې موږ به یې د قام وطن دپاره ورکوو دا تش په یو 3 ورځو باندې نال کېږي د دغې به تاسو غه نه کوئ دا به یو میکانیزم راوباسي زه وینم د څو کالونو نه وینم چې زموږ د قام بیانیه پر مخ روانه ده هر وګړی په خپل شکل او خپل نظریات مطابق په مخ وړي موږ د قام نه راضي یو دغې قام باندې چې کله هم دغې مشرانو غږ کړی دی دوی هر وخت موږ ته حاضر شوي دي نو موږ به هم صرف قام ته دا وایو چې وسلې به نه ماتوئ ځکه چې په یو عمل سره هر څه نشي روغېدلی یو عمل صرف مونږ په مخ وړلی شي دا مختلفې څپې دي چې مونږ خپل قام پر مخ بوځو خدای دې تاسو تل آباد لري خوشحال اوسئ او بیا هم دا وایم چې تر څو زمونږ په وطن باندې دا د پردیو واک وي د پردیو اختیار وي تر هغې زمونږ مسلې نشي حل کېدلی او پردي هم چې دغه قسم اعمال کوي زمونږ ملګري تل وایي د پاکستان آیین څوک وایي د هغه لاندې حق غواړو مونږ خپل هم دغه وایي او بیا چې څوک دا هم وایي چې دا آیین نه دی صحیح چې بل راوړو و ملګریا دوی آیین خپل نه مني مونږ یې د کومه پې ومنو چې چا آیین جوړ کړی و ذوالفقار علي بټو آی پانسي کړی دی او چې چا په هغه آیین دستخطونه ورکړي دي هغه ته ټولو ته غدار وایي هغه که ولي خان دي وي که نور وي هغه ټولو ته یې غدار ویلي دي دا ملک دا چې کوم آیین یې جوړ کړی دا خپل نه مني په دې آیین کې چې کوم ځای کې مونږ ته څه لږ سہولیت راکول وي هغه نه راکوي خو چې چېرته په دې کې زمونږ ډبول وي وهل وي مړول وي په هغه کې دنه که نه مو وي کړي هم په رښتیا یې راباندې رالاګو کړي زمونږ اوس هم ډېر ملګري په دروغجنې فایرونو کې بند دي د هغو یوازې وجه دا ده چې د آیین او دغه کیسې بالکل معنا نه لري دلته د دغې فوج اسټبلیشمنټ په مخ کې نو کوشش به کوو چې مزاحمت وکړو د مزاحمت د لارې مونږ خپل حقوق هم اخیستی شو او خپلې
خبرې په مخ وړلی شو د مزاحمت نه پرته که بله کومه لار هم د چا په ذهن کې وي زما نشي خیال چې په هغې کې به مونږ کامیاب شو مزاحمت به کوو تل خوشحاله سئ لر او بر افغان زنده باد ډېره مننه دا و منظور پښتین صاحب دا یو اعلان دی یوه ګاډۍ ده لارې بنده کړې ده موږ بار بار نمبر دی